د غزل یو څو شعرونه دي. زما د زړه او ستا د اننګو رنګونه یو دي. زما د زړه او ستا د اننګو رنګونه یو دي. ته ګوره د ګلاب او د لمبو رنګونه یو دي. زما د زړه او ستا د اننګو رنګونه یو دي. ته ګوره د ګلاب او د لمبو رنګونه یو دي. او ښکاریږي چې هم دوی د دې دنیا سوچا اولاد دی. ښکاریږي چې هم دوی د دې دنیا سوچا اولاد دی. د خاورې او د ټولو پښتنو رنګونه یو دي. ښکاریږي چې هم دوی د دې دنیا سوچا اولاد دی. د خاورې او د ټولو پښتنو رنګونه یو دي. او دا دواړه رور او خور دي د یوې څانګې ګلونه. دا دواړه رور او خور دي د یوې څانګې ګلونه. دا ځکه د اسلام او د پښتو رنګونه یو دي. پیچوکې نه کمسۍ شته، نه شمله، نه ګیره برید. پیچوکې نه کمسۍ شته، نه شمله، نه ګیره برید. دا څه وشو؟ د پیغلو او زلمو رنګونه یو دي. پیچوکې نه کمسۍ شته، نه شمله، نه ګیره برید. پیچوکې نه کمسۍ شته، نه شمله، نه ګیره برید. دا څه وشو؟ د پیغلو او زلمو رنګونه یو دي. او زما د وطن خلک یې تمیز کولی نشي. زما د وطن خلک یې تمیز کولی نشي. د ځینو رهبرانو او د غلو رنګونه یو دي. زما د وطن خلک یې تمیز کولی نشي. د ځینو رهبرانو او د غلو رنګونه یو دي. او دا ځکه اباسین ته بله لاره نه ښکارېږي. دا ځکه اباسین ته بله لاره نه ښکارېږي چې ځیر شي د اسمان او د اوبو رنګونه یو دي. ډېره مننه. دا یو نظم ستاسو دپاره ما راوړی دی. شاید چې یو څو ملګرو اورېدلی خو ډېرو ملګرو نه دی اورېدلی. او د دې نظم نوم دی احتجاج. شاید چې ډېرو خلکو د پښتونولۍ حق ادا کړی نو هغوی ته سلامي، خو چې چا نه دی ادا کړی نو هغوی ته دا واوري. چرته دی د قام د زړه درمان چرته دی؟ چرته دی د قام د زړه درمان چرته دی؟ سر چې ترې نظار کړي هغه ځوان چرته دی؟ ستاسو جنازو کې قتل عام شو که نه؟ ظلم د جومات په در او بام شو که نه؟ جبر مو په دین دنیا د قام شو که نه؟ تاسو احتجاج وکړو؟ نه. ولې؟ ستاسو د رښتیا ویلو توان چرته دی؟ تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی؟ ستاسو په زرګونو میاندې بورې شوې که نه؟ خویندې په جړا جړا رنځورې شوې که نه؟ کونډې په خیرات غوښتو مجبورې شوې که نه؟ تاسو احتجاج وکړو؟ نه. ولې؟ نشته ګجو خان او باکو خان چرته دی؟ تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی؟ بل بنده جي چې ستاسو په جنجونو بمباري وشوه که نه؟ ستاسو په جرګو کې خونریزي وشوه که نه؟ ستاسو د حجرو بې حرمتي وشوه که نه؟ تاسو احتجاج وکړو؟ نه. ولې؟ کم دی ملتان خان او عجب خان چرته دی؟ تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی؟ کور ته دښمنان در ننوتلي دي که نه؟ کور ته دښمنان در ننوتلي دي که نه؟ ستاسو یې په غوږ شپېلۍ ایښلي دي که نه؟ ستاسو یې خوبونه تختولی دي که نه؟ تاسو احتجاج وکړو؟ نه. ولې؟ نشته د جندلو مراخان چرته دی؟ تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی؟
وینې مو په خپل کور کې ارزانه شوې که نه کډې مو په نیمو شپو روانې شوې که نه رایاد کړئ وینې مو په خپل کور کې ارزانې شوې که نه کډې مو په نیمو شپو روانې شوې که نه ستاسو د بچو مدرسې ورانې شوې که نه تاسو احتجاج وکړو نه ولې ورک شو دریا خان او مل خان چرته دی تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی ستاسو د تاریخ نښې ورکې کړې که نه تاسو ته یې خپلې درنې سپکې کړې که نه هر خوا ته یې کرکې کړې که نه تاسو احتجاج وکړو راوړی پیر روخان او باچا خان چرته دی تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی قام د مغل خیلو نه ویزار دی او که نه قام د مغل خیلو نه ویزار دی او که نه دلته هر تور مخی زموږ پلار دی او که نه دلته د شین سترګو اقتدار دی او که نه تاسو احتجاج وکړو راولئ سرتور ملا مستان چرته دی تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی آخري بند دی دلته کې وګړي په ځان شوي دي که نه دلته کې وګړي په ځان شوي دي که نه خلک د قیامت په ارمان شوي دي که نه دلته کې زمري کې دړان شوي دي که نه تاسو احتجاج وکړو ویښ چې پښتانه کړي خوشحال خان چرته دی تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی ویښ چې پښتانه کړي خوشحال خان چرته دی تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی چرته دی د قام د زړه درمان چرته دی سر چې ترې نظار کې هغه ځوان چرته دی ما ته د رښتیا ویلو هر مرام معلوم دی ما ته د منصور او د سقراط انجام معلوم دی ډېره مننه